نن کلاس موږ په دې باندې اخلو چې کم بلډ ګروپ ته کم بلډ ګروپ بلډ ورکولی شي. یعنې مطلب دا دی چې دا A پازیټیو یو بلډ ګروپ دی. دې A پازیټیو ته که چېرته د بلډ ضرورت راشي نو دې له کم ګروپ والا انسان وینه شي ورکولی. په دې باندې نن کلاس لرو. صحیح ده؟ یعنې مطلب په بلډ ریسپټرز باندې. نو په دې کې د اولنی چې دی که نه A پازیټیو دا د څلورو کسانو نه بلډ اخیستلی شي. که چېرته د A پازیټیو ته ضرورت راغی نو دې له A پازیټیو بلډ شي ورکولی، A نیګیټیو شي ورکولی، دغه شانته کې O پازیټیو هم دې له بلډ شي ورکولی او O نیګیټیو هم دې له بلډ شي ورکولی. دا څلور بلډ ګروپس داسې دي چې که چېرته A پازیټیو ته ضرورت راغلی نو دا A پازیټیو، A نیګیټیو، O پازیټیو، O نیګیټیو دا څلور ګروپونه دې ته بلډ شي ورکولی. د دې نه وروسته دا بل بلډ ګروپ چې دی A نیګیټیو دی. A نیګیټیو ته دوه کسان بلډ شي ورکولی د ضرورت په وخت کې. یو ورته دا خپل A نیګیټیو بلډ شي ورکولی، صحیح شو، او بل ورته O نیګیټیو بلډ شي ورکولی. دا دوه قسمه ګروپونه دي A نیګیټیو ته بلډ شي ورکولی. د دې نه وروسته بیا دریم بلډ ګروپ چې دی هغه B پازیټیو دی. د B پازیټیو ته هم څلور ګروپونه بلډ شي ورکولی. یو B پازیټیو، B نیګیټیو، O پازیټیو او O نیګیټیو. دا څلور قسم ګروپونه B پازیټیو ته بلډ شي ورکولی. صحیح ده؟ د دې نه وروسته بیا په څلورم نمبر باندې زموږ چې کوم بلډ ګروپ دی هغه دی B نیګیټیو. B نیګیټیو بلډ ګروپ ته صرف دوه قسمه بلډ ګروپ والا وینه شي ورکولی چې هغه دی B نیګیټیو او O نیګیټیو. دا دوه قسمه بلډ د B نیګیټیو ته بلډ شي ورکولی. صحیح ده؟ د دې نه وروسته بیا بل بلډ ګروپ زموږ څه دی AB پازیټیو دی. AB پازیټیو ته کم خلک بلډ شي ورکولی. دا AB پازیټیو چې دی که نه دې ته هر یو کس وینه شي ورکولی. صحیح ده؟ ایوری ون، هر یو کس دې ته بلډ شي ورکولی. که هغه A پازیټیو دی، که هغه A نیګیټیو دی، که هغه B پازیټیو دی، که هغه B نیګیټیو دی، که هغه AB پازیټیو دی، که AB نیګیټیو دی، که O پازیټیو دی، که O نیګیټیو دی، که هر یو دی، خو چې کله د AB پازیټیو ته ضرورت راغلی د وینې که نه نو دا ټول ګروپونه دې ته وینه شي ورکولی. یعنې مطلب دا دی چې دا یونیورسل ریسپټر دی. صحیح ده؟ یونیورسل ریسپټر. یونیورسل ریسپټر دې ته ویلی کېږي چې هغه د هر چا نه وینه اخیستلی شي. که چېرته دې ته په خپله ضرورت راغلی د هر چا نه وینه اخیستلی شي. نو دا AB پازیټیو چې دی که نه چې دا AB پازیټیو بلډ ګروپ د چا هم دی نو دا ډېر زیات خوش قسمته دی. ولې چې که چېرته ده ته ضرورت راشي، چاته د الله ضرورت نه راولي، زما دا مقصد نه دی، خو که چېرته هم د AB پازیټیو والا انسان ته کله هم د وینې ضرورت راغلی نو دا هغه خوش قسمته انسان دی چې دې ته هر بلډ ګروپ والا وینه شي ورکولی. صحیح ده؟ مطلب یونیورسل ریسپټر دی چې څوک هم راغلی ده ته وینه شي ورکولی. مطلب دا دی چې دې سړي ته به چېرته هم د وینې مسله نه جوړېږي، دا د هر چا نه وینه اخیستلی شي. ښه، د دې نه وروسته راشه بیا AB نیګیټیو دی. AB نیګیټیو د چا نه بلډ اخیستلی شي. نو دا AB نیګیټیو چې دی که نه دا یو د دې خپل B نیګیټیو نه بلډ اخیستلی شي او بل د دې O نیګیټیو نه بلډ اخیستلی شي. ښه، د دې نه وروسته بل زموږ څه دی O پازیټیو. دا O پازیټیو چې دی که نه دا صرف د دوه بلډ ګروپو نه بلډ شي ریسیو کولی. په هغه کې یو دی O پازیټیو په خپله چې کوم دی د دې بلډ ګروپ والا نه او د O نیګیټیو والا نه بلډ شي اخیستلی. صحیح ده؟ او د دې نه وروسته دا بل دی O نیګیټیو. O نیګیټیو د چا نه بلډ اخیستلی شي؟ O نیګیټیو صرف او صرف د خپل بلډ ګروپ والا انسان نه بلډ اخیستلی شي، د O نیګیټیو نه. نور د چا نه بلډ نشي اخیستلی. ده ته د بل چا بلډ نه لګي، بس O نیګیټیو والا انسان ته به د O نیګیټیو انسان بلډ لګي. صحیح ده؟ اوس ګوره که تاسو وګورئ که نه په دې هر یو کې دا O نیګیټیو هر چا له بلډ شي ورکولی. په دې کې هم شته، په دې کې هم شته، په دې کې هم شته، دا O نیګیټیو دلته هم دی، O نیګیټیو په دې کې هم شته دی، ایوری ون هر چا نه اخیستلی شي. O نیګیټیو په دې کې هم شته دی، O نیګیټیو په دې کې هم شته دی، O نیګیټیو په دې کې هم شته دی. نو مطلب دا دی دا O نیګیټیو چې دی که نه دا یونیورسل ډونر دی. یونیورسل ډونر مطلب دا دی چې هر چاته د وینې ضرورت راتلو که نه نو دا O نیګیټیو والا انسان به حاضر ولاړ وي، دا هر چا له وینه شي ورکولی. او بله غټه خبره د AB پازیټیو راووتله چې AB پازیټیو بلډ د چا وي که نه نو دې ته هر یو بلډ ګروپ والا وینه شي ورکولی. دا یونیورسل ریسپټر دی AB پازیټیو. صحیح ده؟ او O نیګیټیو چې دی دا یونیورسل ډونر دی. خو دا خبره ما تاسو ته په تېر کلاس کې هم کړې وه چې کله هم چاته د وینې ضرورت راځي نو د وینې ورکولو هېڅ نقصان نشته دی. چې چاته هم ضرورت راځي خامخا وینه ورکوئ. خو د دې خپل شرطونه چې انسان بیمار نه وي، صحتمند وي، د عمر پوره شوی 18-20 سال نه دی اوښتی نو دی دې بیا وینه بل له ورکوي. د وینې ورکولو نقصان نشته، فایده یې شته. د دې څه وینه ریفریش کېږي، انسان ورڅخه نور صحتمند کېږي، بیمارۍ یې د وجود نه ختمېږي، وینه نوې جوړه شي، تازه شي. نو فایده ډېره ده او نقصان د دې نشته دی. صحیح ده؟ ځینې خلک د وینې ورکولو نه ډېر زیات تېرېږي
خو دا د یرې خبره نه ده. کله چې د انسان ایج برابري او د ده د وینې څه بیمارۍ نه وي نو په کار دا ده کله چې یو انسان ته د وینې د ضرورت راشي نو چې دی ورله وینه خامخا ورکړي. خو یو ځل چې تا وینه ورکړله نو د دې وینې د جوړېدلو دپاره تا ته بیا 4 میاشتې 120 ورځې په کار دي. یو ځل تا بلډ ورکو نو 120 ورځې به بیا ته بلډ نه ورکوې. دومره ګیپ به پرېږدي چې ستا دا وینه یو ځل بیا جوړه شي. په 120 ورځو کې تا وینه بیا جوړېږي. نو چې کله هم چاته ضرورت راځي دا د ښېګړې کار دی. یو انسان له ته ژوند ورکړي که نه دا داسې ده لکه تا چې ټول انسانیت له ژوند ورکړی تا چې ټول انسانیت را ژوندی کړی. نو د وینې نقصان نشته چې کله هم چاته ضرورت راتلو او ته صحتمند وي نو په کار دا دی چې ته دغه انسان له وینه ورکړي.